السلام علیکم. یو ځل بیا ښه راغلاست. نن بیا موږ او تاسې د یوې نوې موضوع باندې خبرې کوو او ډېره جالبه موضوع ده. څه شی ده؟ جالبه موضوع ده. جالبیت یې په څه کې ده؟ جالبه دا ده چې نن اکثر ځایونو کې موږ او تاسې د ریاضي معادلاتو فورمولو موضوعګانو سره مخامخ کېږو چې غواړو هغه څه وکړو؟ حل کړو. نو اوس زیاتر وخت داسې معادلې وي چې هغه ډېر وخت غواړي د هغه حل کول. یا مثلا موږ حل کولی نسو، پوهنتون کې کورنۍ دنده ده یا بل څه ده. اکثره خلک د ریاضي مضمون سره جوړ نه دي لکه د ما غوندې. زه به خپله هم د ریاضي سره جوړ نه یم او نه پرې پوهېږم دونه زیات، خو یګان وخت داسې موضوع راځي چې هغه باید موږ څه وکړو؟ حل کړو. اوس زه اسانه تاسو ته داسې یو طریقه ښیم چې هر رقم ته د ریاضي معادله فورمول او څه چې وي په ډېر دقیق شکل او په ډېر تیزۍ سره یې حل کوي. لکه اوس ګورو موږ سره دا معادلې دي که نه. مثال زه غواړم داسې یو معادله د یو چا راکړې چې دا څه وکړه؟ حل کړه. او اوس نه پوهېږم چې څه رقم ته حل کړو. نو نن موږ تاسې په خپل ټلیفون په وسیله باندې ډېر په اسانه د کار اجرا کول غواړو. ښه، نو تاسې دې کار په خاطر به خپل موبایل راواخلئ او موبایل کې به لاړ شئ پلی سټور. چېرته؟ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به دلته ولیکئ سرچ کې چې فوټو مات. څه به ولیکئ؟ او فوټو مات به ولیکئ. او کله مو چې فوټو مات ولیکه دا اپلیکیشن راځي، نو تاسې به دغه یو اپلیکیشن انسټال کړئ. ښه، فوټو مات انسټال بټن وهو تر څو پورې چې دا اپلیکیشن موږ سره څه وشي؟ انسټال شي. د انسټالیشن به وخت اخلي لږ، تر هغو پورې به تاسو ته بیا هم دا وایو که چیرې غواړئ د نوې موضوعګانو، نوې تخنیکونو او د مهمو رازونو د موبایل او کمپیوټر دې موضوعګانو باندې آګاه شئ، نو په یوټیوب کې ولیکئ عبدالله سروش، سرچ کې دا ورکئ. نو تاسو د کمپیوټر ساينس او د نوې ټکنالوژي مربوطه به ډېرې ویډیوګانې لاسته راوړئ. نو په دې موضوع باندې نن موږ تاسې کار سره کوو، او که وخت وو نو کوشش کوو چې په یو بلې موضوع هم سره وغږیږو، خو دې ته انتظار باسو چې تر څو پورې دا څه وشي؟ انسټال شي. ډاونلوډ حالت کې ده. ها، نو چې کله ډاونلوډ او انسټالیشن د دې مرحلې ختم سو، دې نه وروسته ګورو تاسې به څه وکئ؟ خپل د موبایل صفحې ته به راسئ او همدا فوټو میت اپلیکیشن به پیدا کړئ. ګورو موږ سره دغه ده. دلته کلیک کوو فوټو میت تر څو دا خلاص شي. کله چې دا خلاص وو دا تاسو ته رهنمایي کوي چې څنګه استفاده کوئ. نو داسې کش کړئ، دا مخ ته بوځئ او ډن. دې نه وروسته الاف کوئ، دې ته به اجازه ورکوي. نو دا هر اپلیکیشن چې یو څوک جوړوي د خپلې ګټې په خاطر باندې چې دا باید تاسو څه ورکوئ؟ پیسې ورکوئ. خو تاسو ته دې په خاطر چې خوښېږي مو نه مو خوښېږي، نو 2 ورځې وخت لرئ. نو زه دا ایسته کومه، کنسل کوم یې. ښه، اوس لایسنس یې نه اخلو. اوس دا ډایرکټ ګوره تاسو سره دا صفحه راځي. نو دلته سکن کوئ چېرته چې یو فورمول وي. اوس ګوره زه دا فورمول راخلم. صحیح شو؟ 5 جمع 5 منفي 2 کنه یو ساده فورمول ده، خو هدف دا دی چې تاسې نتیجه اوس وګورئ. ښه، دا به راواخلو، داسې یو دانه به سکن کړو او دا سره بټن به پسې ووهئ. ښه، اوس ګوره دا حل کېږي. د دې نتیجه څو کېږي؟ 4 شوله. او که غواړئ چې وګورئ چې دا ولې 4 سو، مرحله په مرحله یې وګورئ. شو سولوینګ سټپ دا سره کالم باندې هغه باندې به کلیک کړئ. ګوره اول 2 په 3 کې ضرب خلاصېږي، 6 سول وینئ. او بیا 5 جمع 5 یې څو کړل؟ جمع کړل. صحیح شو که نه؟ لسونه 6 منفي کړل څو سو؟ 4. دا خو ډېر یو ساده فورمول وګوره. که څونه سخته یو مغلقه معادله هم اوسېږي دی تاسو ته څه کوي؟ حل کوي. اوس ګوره دا یو جذري معادله ده. ښه، څه شی ده؟ جذري او کسري معادله ده. دا باندې کلیک کوو، فقط عکس یې واخلئ. اوس ګوره دا ځي پروسس کوي او نتیجه یې موږ ته راوړله چې دې جواب څو سو؟ 4.236 که نه. سټپس ووهه، مرحلې یې درته ښیي. صحیح شو؟ یا هر رقم ته چې مغلقه محاسبه وي، فورمول وي، یو معادله اوسېږي، ته کولی چې په اسانه شکل سره یې حل کړې. اوس ګوره دې نه دا لاندې زه غواړم دا څه وکړم؟ حل کړم. صحیح ده؟ دا مو کړل. اوس ګوره د نتیجه ټوله څو سوله؟ 0. ولې؟ ځکه دی هغه د خپلو قوانینو مطابق، او که مرحله په مرحله یې ګورئ ټول سټپس درته ښیي مرحله وار، چې اول سر کې داسې وو، بیا دې ته واوښته او بالاخره نتیجه داسې شوه. نو نور دې تشویش مه کوئ چې ریاضي و د چې فورمول یا معادله چې وي هغه څه وکړئ؟
څنګه حل کوي. بس په یوه دقیقه کې فقط عکس واخلئ، دوی تاسو ته خپل دغه فوټومات اپلیکیشن څه کوي دې نتیجه درکوي. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي او د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي او غواړئ نور هم په داسې مواردو پوه سئ، نو لاړ شئ په خپل ټلیفون کې او یا هم کمپیوټر کې څه خلاص کړئ، یوټیوب خلاص کړئ ښه. او په یوټیوب کې به ورته ولیکئ چې څه شی عبدالله سروش، دا به ولیکئ په دې شکل سپیل سره. نو دا تصویر او دا نوم دلته به کلیک وکړئ ورباندې او په دې کې تاسې پلی لیست بخش ته به راسئ. پلی لیست بخش ته چې کله راغلی دلته د هر پروګرام او د هر بخش ویډیوګانې شته ده په پښتو او دري ژبو او دغه ټریکونه او بعضې ساده مرحلې چې دي دا موږ په دغه پلی لیست کې اچولي، کمپیوټر ټریکس ان پښتو ان دري ښه. په دې پلی لیست کې به موږ روزانه تر فعلا 14 ویډیوګانې دي، دا به نور هم اپلوډ کیږي. نو د کمپیوټر او د کمپیوټر ساينس د هر مضمون ویډیوګانې دلته شتون لري او نور که شیر کوئ دوستانو سره مو چې هغوی یې یو څه زده کړه وکړي نو ښه خبره ده. بس الله مو مل شه، راتلونکي ویډیو کې به ان شاء الله د یو نوې موضوع سره غږیږو.